بسم الله الرحمن الرحیم. په خوب کې مړ ژوندې لید. یو کس داسې چې هغه د دنیا نه تللی او مړ او په خوب کې تاسو وینئ چې هغه ژوندې دی او ظاهره خبره ده چې تاسو په خوب کې وینئ چې دی ژوندې دی، نو د مختلف حالتونه کېدای شي. یعنی دی خوشاله دی یا خفه دی یا خاندي یا جاړي یا دغه شانتي د تاسو څخه خبرې کې تاسو سره مطالبه کې مختلف حالتونه کېدای شي. نو مختلف حالتونو په وجه باندې د دې تعبیرات بیا مختلف وي. بهرحال ټوټل لس حالتونه دي او لس تعبیرات دي. دا به زه تاسو سره شیر کوم چې تاسو په خوب کې مړ وینئ چې هغه ژوندې دی، د ژوندۍ حالت کې تاسو په خوب کې وینئ او د په حقیقت کې مړ. نو د دې تعبیرات څه دي؟ راځو اولنی تعبیر طرف ته چې په خوب کې تاسو مړ وینئ چې د ژوندې دی او خوشاله دی، نو دا د خوشخبری ملاویدو علامت دی. یعنی چې کوم کس ته خوب ویني د دې لپاره د خوشخبری علامت دی او د اسانه علامت دی، د مشکلاتو د اسانه علامت دی. دا شانتي دویم تعبیر په خوب کې مړ داسې چې هغه تاسو ژوندې ویني، نو دا کچري انسان داسې چې هغه د دین نه لري وي، هغه په خوب کې هغه مړ ژوندې ویني، نو دا د دې علامت دی چې دی به توبه کوي او دین طرف ته راځي. لیکن کچري داسې دی چې هغه په دین باندې د مخکې نه قائم دی، نو دا د دې علامت دی چې دته په دین باندې نورم استقامت ملاويږي. کچري په خوب کې تاسو مړ ژوندې ویني، نو دا په دین باندې د استقامت دلیل دی. دا شانتي دریم حالت، دریم تعبیر په خوب کې مړ تاسو وینئ چې هغه ژوندې دی، نو دا د دې علامت دی چې کوم تاسو امید دغه پوره کېدو والا دی. یعنی سم کار دی دغه حواله سره تاسو چې کوم امید دی پس حواله سره کې دي شي هغه امید تاسو چې کوم دی هغه پوره کېدو والا دی، دا دغه علامت دی. دغه شانتي سلورم نمبر په خوب کې مړ په ښه حالت کې دی، یعنی ډېر ښه حالت کې دی او ژوندې دی او په ښه حالت کې دی، نو دا د دې علامت دی چې تاسو په رزق کې د بهتري او د تاسو د رزق چې فراوانی دا دغه علامت دی چې په رزق کې به تاسو کثرت وي، برکت به وي او بهتري به کیږي. دغه شانتي په خوب کې پنځم نمبر په خوب کې مړ تاسو نه سوغاړي، تاسو نه سم مطالبه کې، نو دا د صدقه او خیرات طرف ته اشاره ده. یعنی د تاسو نه دا غواړي چې زما په نوم باندې صدقه او خیراتو کا ماته د صدقې او خیرات ضرورت است تاسو، ځکه چې کله انسان د دنیا نه لاړ شي داغه اعمال خو بیا ختم شي، لیکن د دې چې رشتہ داران وي، داغه چې خپلوان وي، هغه چې بیا صدقه او خیرات وغیرہ کې داغه په نوم باندې داغه ثواب وو بیا ملاويږي. په کاردار اسی موږ له پکار ده چې موږ څومره خپلوان رشتہ داران د دنیا نه تللی موږ داغه په نوم باندې صدقه خیرات کو چې موږ ګونو زمونږ د تور بعد به زمونږ چې کوم روان نسل دي زمونږ رشتہ داران نه بچی دي هغه هم زمونږ په نوم باندې صدقه خیرات کې داغه ثواب موږ تاسو ته ملاويږي. نو چې تاسو نه سغواړي په خو کې ژوندې دي او تاسو نه سغواړي، نو دې علامت ته چې هغه تر صدقه او خیرات ضرورت دی، داغه په نوم باندې صدقه او خیرات وکړي. دغه شانتي شپږم نمبر په خوب کې تاسو ته مړ چې کوم دې ژوندې شوی دی هغه ویني، ژوندۍ حالت کې ویني، هغه تاسو ته نصيحت کې یا یو تنبیه کې یو حواله سره، نو دا د دې علامت ته چې الله د طرف نه تاسو ته تنبیه ده یا پیغام دی. یعنی الله رب العزت دغه مړي په ذریعہ باندې تاسو ته پیغام درکې یو تنبیه درکې کچري تاسو د کار نه منګي چې دا کار مکوئ، نو دا الله رب العزت دغه مړي په ذریعہ باندې تاسو ته پیغام درکې چې د دینه ځان رکاو کوي یا خوشخبریم کې دي چې په حواله سره تاسو ته پیغام درکې، نو دا د الله رب العزت طرف نه دغه مړي په ذریعہ باندې تاسو ته دا پیغام ملاويږي. دغه شانتي وم نمبر په خوب کې مړ تاسو وینئ ژوندې دي لیکن بیمار دي، دا د دې علامت ته چې په تاسو باندې وقتی طور پر مشکلات او پریشانی راتلی شي. یعنی تاسو په ژوندۍ کې مستقل نه بلکې وقتی طور پر تاسو باندې لږ مشکلات او پریشانی راتلو علامت ده چې تاسو مړ په خوب کې وینئ د بیماری په حالت کې. دا شانتي اتم نمبر په خوب کې تاسو مړ وینئ چې د ژوندې دي، دا د علامت ته چې تاسو کوم مخکنی معاملات دي چې کوم ختم شوي دي یا ناشته هغه معاملات دوباره تازه کېدو ولدي. یعنی د انسان په ژوندۍ کې بعض معاملات داسې وي چې هغه وقتی طور پر کینی هغه ختم شي یا دباو شي وقتی طور پر، نو کچره په خوب کې تاسو یو مړ وینئ چې هغه ژوندې دي، نو دا د دې علامت ته چې تاسو کوم غزړه معاملات هغه دوباره تاسو په ژوندۍ کې دوباره تازه کېدو ولدي. دغه شانتي نخم نمبر په خوب کې تاسو یو رشتہ دار تاسو وینئ هغه تاسو ته پیغام درکې ژوندې شوی دی، تاسو وینئ چې ژوندې دی او تاسو ته پیغام درکې، نو دا د دې علامت ته چې هغه تاسو خپل د زړه کوم کیفیت ته داغي اظهار کوي. یعنی چې هغه تاسو نه سغواړي یا تاسو ته نصیحت کوي، نو دا یقیني طور پر هغه تاسو خپل د زړه کیفیت بیانې، نو پاغي باندې تاسو له پکار ده چې پاغي باندې عمل وکړي. دغه شانتي لسم نمبر په خوب کې تاسو مړ وینئ چې دا مړ ژوندې شوی دی او کور ته راغلی تاسو، دا د دې علامت ته چې
رحمت علامت ته، د برکت علامت ته، او د غټي خوشخبری ملاویدو علامت ته. یعنی دا یو بابرکت یو قیمتي خوب دی چې مړ ژوند شوی دی او کور ته راغله، ساسو کور ته راغله، یعنی ظاهر خبره ده کور ته خواږه کس راځي چې خپل وي، دا د دې علامت ته، د خیر او برکت علامت ته، او د غټي خوشخبری ملاویدو علامت ته. دا ټوټل لس تعبیراتو تاسو مخې ته ما بیان کړو. امید کوم چې دا تعبیرات مو په سمجھ کې راغلي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.